که ویښته مو کمزور وي نو دغه سپارښتنې خامخا عملي کړئ. تاسو به خامخا د هالیوډ او بالیوډ په فلمونو کې د نوموتو ستورو ویښته لیدلي وي چې خورا ښکلي، اوږده او سالم دي. خو آیا د دغو نوموتو ستورو د ویښتانو د سالموالي په اړه مو کله فکر کړی دی؟ د ښکلو او سالمو ویښتانو لپاره یوازې غوره شامپوګانې او تیل اړین نه دي. ځینې عملونه هم دي چې پر مټ یې تاسو کولی شئ ښکلي او سالم ویښتان ولرئ. سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ به استئ. په اونۍ کې خامخا خپل ویښتان 2 یا 3 ځلې په تودو اوبو سره ومینځئ. البته که تاسو داسې ځای کې کار کوئ چې له امله یې ستاسو بدن او ویښتان ژر خیرنېږي، نو بیا کولی شئ چې ویښتان مو څو ځله ومینځئ او پاک یې وساتئ. همدا ډول په هغو ځایونو کې چې ګرد وي او هوا خرابه وي، نو بیا کوښښ وکړئ چې ویښته مو له یو دستمال یا خولۍ سره پټ کړئ. کوښښ وکړئ چې ډېرې اوبه وڅښئ. د ډېرو اوبو څښلو سره مو ویښته غټېږي. کوښښ وکړئ چې ډېرې اوبه وڅښئ، البته تړمې یا لږې ګرمې اوبه مو د روغتیا لپاره ډېره ګټه کوي. او همدارنګه وریښمین بالښت باندې سر کېږدئ. وریښمین بالښتونه د انسان د ویښتانو په رژېدلو کې کمی راولي. همدا ډول له وریښمین بالښت سره د انسان د سر ویښتان ډېر نه سولیږي، چې په پایله کې د انسان د سر ویښتان له رژېدلو او کمزوري کېدلو نه بچ پاتې کېږي. ویښتان مو له مینځلو نه وروسته په دستپاک سره مه وچوئ. کوښښ وکړئ چې د ویښتانو له مینځلو نه وروسته ویښته له دستپاک سره وچ نه کړئ، بلکې پرېږدئ چې په خپله وچ شي. که چېرته مو ویښته تازه مینځلي وي او تاسې له دستپاک سره وچ کړئ، نو ستاسو ویښتان به ورژېږي او بیا به د تل لپاره نمو ونه کړي. غوره خواړه وخورئ. د ځینې ارتزاقي موادو له خوړلو څخه ډډه وکړئ. ځینې هغه خواړه چې کلسیم پکې کم وي او خوړل انسان ته ډېره ګټه نه رسوي، د هغو له خوړلو نه ډډه وکړئ. همدا ډول د بې غوړو خواړه خوړل هم کم کړئ او کوښښ وکړئ چې هغه خواړه وخورئ چې غوره او سالمو غوړو کې پاخه شوي وي.